د قرباني متعلق دا اهم مسله ده هغه خلک چې هغه د قربانۍ په ورځ کې قرباني نه وکړو د یو نه قرباني پوته شي په څه وجه قرباني نه پوته شي آیا دغه کس بیا قرباني کړلی شي د هغې قضایي کړی شي او که نه شي نو دا کې تفصیل دی اوله خبره خو دا ده چې کوم سړی صاحب نصاب وي مالداره وي په ده باندې قرباني واجبه وي دا بیا هم په 10مه ذوالحجه 12مه ذوالحجه باندې قرباني نه وکړو بیا د داسې سړي نه د دغې قربانۍ چې کوم عمل دی دا ختم شي البته دا سړی دا ورسته توبه استغفار هم او ورسته په دغه سړي باندې د یو معمولي ځناور صدقه دا هم په ده باندې واجبه ده چې هغه د غریبونو ته ورکړو مسکینونو ته دې ورکړو د مراسي طالبونو ته دې ورکړو نو که چېرې قرباني ورځې تېرې شولې قرباني د ده نه ساقطه شوه قرباني بیا نه شي کولی خو البته ورسته په ده باندې د یو معمولي ځناور صدقه دا په دغه سړي واجبه ده او داسې که یو سړی وي د یو نه د څوک ولې قرباني پوته شوي انسان نه غلطي شي څوک یې قصدن پرېږدي څوک په د غلطۍ په وجه نه پوته شي بیا داسې سړي ته هم ضروري ده چې هغه د هر کل پیسو باندې یو ځناور دغه صدقه د صدقې په نیت غریبونو ته ورکړو مسکینونو ته ورکړو د مراسي طالبونو ته ورکړو نو داسې سړی د توبه استغفار هم او په داسې سړي باندې د داسې ځناور صدقه دا هم واجب